السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو المدین زنن د عمران دیوانه حواله سره اخیری پیغام د کور مې خلکو ته ورکوم. نه مونږ ته په کور دی چې کله افسوس نه مخکې مونږ کور و سړی مونږ خبرې ته سوچ وکړو چې هغه نه بعد کې مونږ افسوس نه کوو. ولې چې اوس عمران دیوانه مونږ څومره افسوس کوو، څومره خفګان په کوو چې ارکاش چې دا روغ وای. عمران دیوانه مخکې ویل روغ نه و، مخکې ښه په لیول څخه روغ و، ښه روغ جوړ ښه ته هر چې ته تابعدار و. اوس چې موږ افسوس کوو چې هو ارمان دی چې د دماغ خراب نه وي. چې شهرت هم ته ومیلاو شو، دغې وجې نه هم ته میلاو شو چې دا په ځان نه پوهېږي. بس هر څوک کې جوړ، یا که محفل وي، که د خفګان وي، یا د که خنداز وي، دی ورکې جوړي. صرف دغې وجې نه جوړي، غریب دماغ کار نه کوي. کني چې غټ سړی وي چې لږ ښه پوه وي، چا په مخ کې نه جوړي. که افسوس ورشم خفګان ډېر وکړي خو ژړا نه کوي، اول یې نن سبا کې نه پوهېږي ځکه جوړي. زه به دا ته وایم چې عمران دیوانه مخکې روغ و، چا یې پوښتنه کوله. اول نه شعر شعري دی چې 2002 نه شعر و شاعري کوي. مشهور څوک شو 2019 کې. په کور چې مونږ زه د کور مې خلکو ته صرف دغه ویډیو چې کوم په دې حوالې سره کوم د کور مې خلکو ته دا میسیج ورکوم. د دنیا هغه شاعران شته، ضروري نه ده چې یو شاعر دی ښه شعر چې لیکي یخ ته یخ څه ویډیو جوړه کړي. اور ښه شاعر دی چې ښه شعر او شاعري کوي، ښه مشهور یخ څه ته ویډیو جوړوي. نه ضروري نه دی. هر یو چې کمزوره نه کمزوره شاعري په کور چې وخت موږ ورشو موږ ویډیو جوړه کوو. زه به دا هم وایم چې ټول سوشل ورکر ته دا یم چې ضروري دی چې ضروري نه دی چې هر شاعر چې ښه مشهور وي، چې کوم کس هم وي چې ته مشهور یخ څه ویډیو جوړوې. څومره سوشل ورکر ته دغه دا میسیج لرم چې ضروري نه دی چې هر سړی مشهور یخ څه ته ما ته ویډیو جوړه کړم. زه خیر به دا ته وایم چې شاعران هم دغه ډېره غټه غلطي دی چې شاعران هم هر چا څه ویډیو نه جوړوي. چې ولې یخ فالوور نه وي زیات، یخ په زرګونو اور په لاکو فالوور چې یخ څه ویډیو نه جوړوي. تقریبا اته میاشتې مخکې مې یو شاعر ته رینګ وکړم، زه تاسو ویډیو جوړوم. د کور مې شاعر و، هلک بس مشهور غوندې و. همداسې چې ورور چې ته څوک ما ورته خپله ما هر څه ورته وخل مې داسې هغه لرم. یخ کې تقریبا ما 2-3 فالوور وه. پس ما ته چې ورور چې تاسو فالوور کم دی هلته مې څه وکړم نو ورور چې کم دی چې نه زه تاسو نشم جوړولی داسې ولې چې تا فالوور کم دی. چې خو کټۍ میلاو شو زه بیا تاسو ویډیو جوړه کړم چې کټۍ میلاو شو. ما ته دا وویل دا د مونږ شاعران هم دا غلط فهمي دی، دا د مونږ هم غلطي دی چې څومره زه مقابل ځان درته وښیم. زه سوشل ورکر یم چې ځان ته یم سوشل ورکر یم. مونږ هم غلطي دی، خو دغه غلطي دی شاعران هم دی او مونږ هم دی. پښتو کې متل کې چې یو لوسه پلاک نه خېږي، مطلب چې لوس نچا کې نه ویلی کېږي. که هر څومره غټ لوس شي، که هر څومره غټ شاعر شي، او که هر څومره غټ سوشل ورکر شي، که بېله ځان ته ویډیو جوړوي او که بېله ځان ته شعر و شاعري کوي، دا به نه دنیا پېژندي او نه به موږ پېژندو. دا به ته وایم چې کوم هم شاعر وي او کوم هم سوشل ورکر وي، خپل منځ کې تړون او خپل منځ کې اتفاق په کار وي. اتفاق نیولې چې که چېرته ما شاعر ویډیو وکړم، ښه شعر یې ولیکلو چې زه یغ نه ریکارډینګ وکړم، زه دنیا مخې ته وښیم. خلک وایي ما دیواجي دوی ته هم دا وښیلو، دا ښه خلک وپېژني چې ښایسته شعر او شاعري لیکي. صرف همدغو دو ترمنځ زه خبرې کوم. داسې نور هم کور مې کې چې دي ښه کسان شته، لیول سره شته، آرټ فیلډ سره چا په که مونږ ټکنیکل زده کړه وښیو، داسې هر سره کوم ته مونږ هغه وښیو شته ورکې. خو زه لکه نن صرف خبرې ته شعر و شاعري او شاعر او هغه ترمنځ کوم درته سوشل ورکر ترمنځ کوم. زه دا ته وایم چې په کار داسې دی مونږ ته صرف دا په کار دی چې مونږ یو بل سره مینه وکړو. اوس یو که کمزوری شاعر هم دی، که کمزوری شاعري هم دی، په کار چې هغه ته مونږ سپورټ ورکړو، هغه سره مونږ ویډیو جوړه کړو چې خلکو ته یې وښیو چې هم شعر شاعري لیکي. ما خو پخپله دا کوشش دی، صرف دا کوشش دی، صرف د کور مې نومه روشن کول اور پاکستان نومه روشن کول. ما والا صرف دا مطلب دی چې زه ښیم چې لکه نورو سیمو علاقو زه خلک قسم چې اروغ پاکستان یې ده په نوم یادېږي فلانکای پلیر دی او پاکستان دپاره ګیم کوي، خو د فلانکۍ ایریا سره تعلق لري. زه چې داسې مونږ کور مې کې یو تن چې وي، یو نه دوه دي شي، دوه نه درې دي شي چې زه چې وي دي چې صرف د کور ما اوسېدېږي چې وي دا هم پاکستان یوه ښکلې د پاکستان ته ډېره نما ورکړې دغه ایریا خلکو هم صرف ما دا مطلب دی. الله دې وکړي دا خبرې مونږ په دا خلکو نه ښې ولګي. که دا ویډیو چا خوښه شوي وي چې دا ما خبر څوک اتفاق لري، دا ویډیو ضرور سره شیر کړئ. داسې خپل
کور مې په حوالې سره ښې خبرې ورته راوړم. تر بلې ویډیو پورې خپل ملګري ته ورکړئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.